بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد جان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن ورځ کې ګران دوستانو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چلولو د ناطق یا نسبتي تابعګانو په هکله ده. دا چې ناطقې تابعګانې کومې تابعګانو ته ویل کېږي، ډومین څنګه پیدا کوو، د دې ګراف به څنګه رسمیږي، انشاءالله په نن ورځې درس کې په دې هکله غواړم تاسو لپاره معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تېر شوي درس ته چې موږ په تېر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. ګرانو لیدونکو، په تېر شوي درس کې موږ پولونومي تابعګانې ولوستلې. پولونومي تابعګانې په دوه برخو تقسیمیږي، یو خطي تابعګانې دي او بل دویمه درجه پولونومي تابعګانې دي. خطي تابعګانې درجه یو وي او ګراف مستقیم خط وي، او د دویمې درجې تابعګانو ګراف یو پارابول وي. که چیرې ا یعنی د اکس مربع ضریب د صفر نه لوی وي، د پارابول خوله پورته ده، او که چیرته منفي وي، د پارابول خوله ښکته ده. او همدارنګه رسم هم ورته ګران دوستانو په پام کې ونیوه چې منفي بي پر 2 کامه 4 سی منفي بي مربع پر 4 دا د پارابول رسم ټکی کوای شو په دې فورمول کې پیدا کو. ګرانو لیدونکو، زموږ د نن ورځې درس ناطق یا نسبتي تابعګانې دا چې څه رقم تابعګانې دي. راځو اول مشخصات ګورو په تخته کې ما لیکلي، د هغه نه وروسته به په سلاید کې زه تاسو ته معرفي کړم. عنوان د ناطق یا نسبتي تابعګانې 10م ټولګی ریاضي مضمون. موخه او هدف هم دا ده د ناطق تابعګانو پیژندل یا د نسبتي تابعګانو پیژندل. دا چې نسبتي تابعګانې څه رقم قواعد او قاعده لري دا راځو په سلاید کې او د هغه نه وروسته به په تخته کې زه تاسو ته تشریح کړم. څنګه چې ګران دوستانو تاسو په سلاید کې ګورئ، ناطق یا نسبتي تابعګانې هغه تابع ده چې د دوه پولونیومو تابعګانو له خارج قسمت یا د تقسیم حاصل څخه جوړ شوي وي. یعنی کله چې موږ په حقیقت کې ناطق یا نسبتي تابعګانې تعریفوو، د دوه توابعو څخه لاسته راغلي چې هغه دوه تابع دواړه پولونومي وي. کله چې د دوه پولونومي تابعګانو له خارج قسمت یا د تقسیم حاصل څخه هر تابع چې لاسته راځي هغه به څه وي؟ هغه نسبتي یا ناطقه تابع په نوم یادېږي. د مثال په ډول اف ایکس مساوي کېږي پی ایکس پر کیو ایکس. آیا پی ایکس یو پولونومي تابع نه ده؟ ماشاءالله بالکل پولونومي تابع ده. کیو ایکس یو پولونومي تابع نه ده؟ بالکل یو پولونومي تابع ده. که چیرته د دغه دوه پولونومي تابعګانو د حاصل څخه یا د خارج قسمت څخه هر تابع چې لاسته راځي هغه کسري تابع ده. پی ایکس پر کیو ایکس که دغه رقم شکل موږ ولرو نو دا په حقیقت کې د دوه پولونومو د تقسیم د حاصل یا د خارج قسمت څخه لاسته راغلی، او حتما باید دا په پام کې وي چې کیو ایکس چې ده دا باید خلاف د صفر سره وي. یعنی صفر باید نه وي. کله چې صفر وي خو تابع تعریفیږي نه، نو پی ایکس پر صفر تعریفیږي نه، نو باید کیو ایکس هم وخت خلاف د صفر سره وي. کله چې یوه تابع اف ایکس مساوي کېږي پی ایکس پر کیو ایکس، څنګه چې کیو ایکس خلاف د صفر وي، په دغه حالت راشي هغه ته موږ کولی شو ناطق یا نسبتي تابعګانې ووایو. دا په حقیقت کې کسري تابع ده. ناطق یعنی کسری تابع. او مثال اف ایکس مساوي کېږي یو پر ایکس تابع ګراف رسمو. تاسو ګورئ چې دلته دا کسری راغلی ده، نو د دغه کسری تابع چې ناطقه تابع ده غواړو ګراف رسم کړو. وروسته به انشاءالله دا په تخته کې زه تاسو ته رسم کړم. او تاسو پوهیږئ چې دغه خپل ناطق یعنی کسر موږ په خپل ژوند کې په ډیر ځایو کې ترې نه کولی شو کار یا ګټه واخلو. د مثال په ډول تاسو وګورئ یوه مڼه په خپل په منځ کې تاسو نیمه کوئ، همدغه چې دوه برخې کېږي دا یو کسر موږ ته ښکاره کوي. نو کسر کیدای شي چې په اعدادو کې وي، کیدای شي چې په پولونیوم کې یعنی په الجبر کې وي، کیدای شي چې په تابع کې کسر یا ناطق حالت راشي، مشکل نه لري. همدغه کسر ده، یعنی یوه مڼه تاسو په منځ کې نیمه کوئ کسر ته جوړیږي، په دوه برخو تقسیمیږي، مساوي برخو. یا تاسو وګورئ دا رومي بانجان ده په منځ کې دوه ټوټې کړی ده، نو دا یو کسر موږ ته ښکاره کولی شي. تاسو وګورئ همدغه مڼه دلته دوه برخې شوې ده، نو دا یو کسر شه. یا مثلا یو دانه کیک راواخلئ، دا په منځ کې داسې ټوټې ټوټې کې همدغه کسر یا ناطق حالت ورته ویل کېږي. کیدای شي چې په اعدادو کې تطبیق شي، کیدای شي چې په متحولو کې تطبیق شي، کیدای شي په تابع کې تطبیق شي. یعنی هدف د دې دا ده چې موږ کسر وپېژنو. کسر کیدای شي چې په عددو کې وي یا په متحولو کې وي یا په تابع کې وي. نن موږ غواړو چې په تابع کې ناطقه تابع یا کسري تابع یا نسبتي تابع وپېژنو. دا چې ناطقه تابع څنګه ډومین پیدا کېږي دا په تخته کې ګران دوستانو زه تاسو ته په پام کې ونیسم، تاسو متوجه اوسئ. اول موږ چې کله ناطق یا نسبتي تابعګانې پیژنو، نسبتي تابعګانې څه ډول تابعګانو ته ویل کېږي؟ مثلا اف ایکس مساوي کېږي پی ایکس پر کیو ایکس، او باید دغه کیو ایکس
خلاف د صفر سره وي، نو دغه تابع کسری تابع ده یا ناطقه تابع ده یا هم نسبتی تابع ورته ویلی شو. او کیو ایکس باید چه وي؟ خلاف د صفر. مثلا مثال تاسو ته یوه تابع په پام کې نیسم، اف ایکس مساوي کیږي 4x مثبت 15 پر 2x منفی 8. آیا دا یوه تابع ده؟ بالکل. څه ډول تابع؟ ماشاءالله ناطقه تابع یا نسبتی تابع. ښه، په نسبتی تابع کې اوس ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ، که زه غواړم چې د دې تابع ډومین پیدا کړم د تعریف ناحیه څه کار کوم؟ د تعریف ناحیه د کسری یا د ناطق تابع لپاره ټول حقیقي اعداد دي مګر غیر د هغه عدد څخه مخرج صفر کوي، یعنی ټول حقیقي عدد اخیستی شي بغیر د هغه عدد نه چې مخرج صفر کوي. هغه عدد به څنګه پیدا کو؟ هغه عدد داسې پیدا کوو چې دینه به معادله جوړه کو. داسې به یې ولیکو چې 2x منفي 8 مساوي د صفر سره 2x مساوي کېږي 8 اطراف که په 2 وویشو x به مساوي څو شي؟ 4. نو د دې تابع ډومین زه څه رقم پیدا کړم ګران لیدونکو؟ آفرین، ډومین یې لیکم چې دی د اف، یعنی د اف تابع ډومین مساوي کېږي ټول حقیقي اعداد اخلي بغیر د څو نه؟ بغیر د 4 نه. 4 نشي اخیستی؟ نه. ولې؟ مخرج صفر کوي. کله چې مخرج صفر شي خو تابع تعریفېږي نه، نو دا ډومین شه. یا دا ډومین داسې هم لیکلی شي چې x ټول حقیقي اعداد اخیستی شي څنګه چې 4 نشي اخیستی یا خلاف د 4. x ټول حقیقي اعداد اخلي مګر خلاف د 4 نه. دا سیم لیکلی شي او داسې هم لیکلی شي. یا مثلا دویم مثال ته تاسو ګران لیدونکو پام وکړئ. دویم مثال که چیرته داسې یو مثال ولرو اف د x مساوي کېږي 4x مربع منفي 15x مثبت 1 او په مخرج کې ولرو 2x مربع منفي 8. زه غواړم چې د دې تابع څه پیدا کړم؟ ډومین پیدا کړم، یعنی د تعریف ساحه یا د تعریف ناحیه. نو د دې د تعریف ناحیه څنګه پیدا کېږي؟ موږ وایو ټول حقیقي عدد اخلي بغیر له هغه عدد نه چې مخرج صفر کوي. اوس کوم عدد مخرج صفر کوي؟ آفرین، د دا به معادله به تېنه جوړه کړو 2x مربع منفي 8 مساوي 0 2x مربع مساوي کېږي 8 اطراف چې په 2 وویشو x مربع به مساوي څو شي؟ 4. اطراف نه به زه جذر واخلم، دویم جذر x مربع هم د جذر لاندې 4 هم د جذر لاندې. x مربع یې جذر لاندې مطلق ته تبدیلیږي، مطلق د x مساوي کېږي 4 جذر 2. مطلق 2 حالت لري، یو مثبت بل منفي. نو خا x به مساوي شي مثبت منفي څو؟ 2. البته یو قیمت مثبت 2 ده، دویم قیمت منفي 2 ده. یو قیمت مثبت بل قیمت منفي 2، مثبت 2 او منفي 2. اوس نو تاسو ګورئ د دې تابع ډومین چې زه کله غواړم تعریف کوم ډومین څه رقم په پام کې نیسم؟ وایم د اف تابع ډومین چې د ټول حقیقي اعداد اخلي بغیر د کوم اعدادونه؟ منفي 2 او مثبت 2 نه. منفي 2 او مثبت 2 مخرج صفر کوي. کله صفر شو تابع تعریفېږي نه. او یا دا داسې لیکلی شو چې ډومین مساوي کېږي x ټول حقیقي اعداد اخلي بغیر د څو نه؟ خلاف د منفي 2 نه او خلاف د مثبت 2 نه. داسې لیکلی شو. دا د یوې تابع ډومین تاسو په دغه ډول کولی شئ د کسري یا د ناطق تابع ډومین څه کوي؟ پیدا کوي. یا مثلا دریم مثال تاسو ته په پام کې نیسم y مساوي کېږي 4x مثبت 15 په مخرج کې ولرو 2x مربع مثبت 3x مثبت 15. د دې تابع څه زه غواړم پیدا کړم؟ ډومین پیدا کوم. نو د دې تابع ډومین چې زه غواړم پیدا کړم وایم ټول حقیقي اعداد خو اخلي بغیر له هغه عدد نه چې مخرج صفر کی. نو د دې مخرج غواړو صفر کو، اول به دا معادله جوړه کو 2x مربع مثبت 3x مثبت 15 مساوي کېږي 0. دا دویمه درجه معادله ده. په مختلفو طریقو یې حلوی شي. د دلتا په طریقه تجزیه تکمیل مربع په هره طریقه چې حلوی شي. که چیرته دلتا چې تاسو ورسره بلد یاستئ b مربع منفي 4 ac دلتا مساوي کېږي b 3 د 3 مربع منفي 4 د a په ځای 2 د c په ځای 15 دلتا مساوي کېږي 9 منفي 4 په 2 کې 8 8 په 15 کې ضرب کو 40 کېږي. نو دلتا مساوي کېږي دا چې کله منفي کو منفي او درش کېږي. آیا دلتا کوچنی د صفر نه نشوه؟ شوه. کله چې دلتا د صفر نه کوچنی شي من د حقیقي ساحه کې د x لپاره قیمت نه لرو. په موهومي او مختلطه ساحه کې ورته حل پیدا کېږي خو په حقیقي ساحه کې بیا دا حل نه لري. یعنی x قیمت موږ نشو کوی په حقیقي ساحه کې دا پیدا کو، په موهومي کې کېږي. او ډومین چې دا خدا خو په حقیقي ساحه کې ده. نو د دې ډومین تاسو x داسې قیمت پیدا نه کړئ چې مخرج صفر کې. نو بل اخره ډومین څه رقم لیکم؟
آفرین ډومین لیکم آی آر، یعنی ټول حقیقي عدد اخیستی شي. داسې عدد نشته چې مخرج صفر کړي، داسې قیمت یا عدد موږ نه لرو چې مخرج څه شی کړي؟ صفر کړي. ګرانو لیدونکو اوس راځم د همدغه ناطق یا نسبتي تابعګانو ګراف څنګه رسمیږي. یو ګراف به تاسو ته انتخاب کړم. دغه ګراف نو ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. دلته مثال موږ ته راکړی وي، تاسو د مکتب کتاب مثال د اف ایکس مساوي کېږي یو پر ایکس. د همدغه تابع ګراف به زه تاسو ته رسم کړم، ډومین به پیدا کړم او ګراف یې وګورئ چې څه ډول رسمیږي. پام وي ورته را باشم ګران دوستانو د دې ګراف به زه رسم کړم. موږ ته یې تابع راکړې ده، مثال ده اف د ایکس مساوي کېږي یو پر ایکس سره ناطقه یا کسری تابع ده. زه غواړم چې د دې تابع اول ډومین چې پیدا کوو، ډومین ټول حقیقي عدد بغیر له هغه عدد نه چې مخرج صفر کوي. کوم عدد مخرج صفر کوي؟ ایکس مساوي د صفر سره صفر مخرج صفر کوي، نو ټول حقیقي عدد اخیستی شي، صفر نشي اخیستی. مخرج صفر شي تابع تعریفیږي نه. اوس د دې لپاره چې زه غواړم د دې ګراف رسم کوم، جدول باید ورته جوړ کو. دلته لیکم x او دلته دا تابع y مساوي کېږي یو پر x. اول مثبت قیمتونه ورکوم، لکه کوم قیمتونه؟ یو چې ورته ورکو دا به شي یو پر یو یو، دوه چې ورته ورکو دا یو پر دوه راځي یا 0.5. که چیرته درې قیمته ورکم دا کېږي یو پر درې، یو چې په درې وویشو څو کېږي؟ 0.3. درې قیمتونه ورته بس دي. بل ځل منفي قیمتونه به ورته ورکو. تاسو متوجه اوسئ چې په منفي قیمتونو کې دا تابع کوم قیمتونه اخلي؟ وای مساوي کېږي یو پر ایکس. منفي یو قیمت چې ورکم دا به شي یو پر منفي یو منفي یو. منفي دوه قیمته چې ورکم دا به شي منفي یو پر دوه یا هم منفي 0.5. که منفي درې قیمته ورکو منفي یو پر درې کېږي یا هم منفي 0.3. 0.3 متوالی، یعنی د 0.5 نه کم ده. زه اوس راځم د دې ګراف رسموم چې ګراف تاسو ښه متوجه اوسئ څنګه رسمیږي. اول مثبت قیمتونه ورته ورکړل. x ته مو قیمت ورکړه څو؟ x ته مو قیمت ورکړه مثلا یو. y څو شه؟ y م یو شه. دغه ټکی ده x یو y م یو. بیا هم x ته قیمت ورکه څو؟ دوه. x ته چې دوه قیمته ورکه خیلی بشکیره پس سر بگیریم دیگه. رازونو قیمتونه به ورته ورکو. x ته مو قیمت ورکه یو، y څو شه؟ y م یو شه. دغه ټکی ده چې x یو y م یو دا. بیا هم x ته قیمت ورکه څو؟ دوه. y 0.5 شه. دلته تاسو پوهیږئ چې 0.5 ده، 0.5 دا ټکی ده. بیا هم x ته قیمت ورکه څو؟ درې. y څو شه؟ 0.3 د 0.5 نه کم شه. دا ټکی ده. دا ټکی 2.5 او دا 3.3. دا ټکی چې کله تاسو په پام کې ونیسئ او د دې ګراف ګران لیدونکو رسم کړئ، ګراف څه رقم رسمیږي؟ داسې رسمیږي. داسې وای محور لوري ته موازي. په دغه ډول د وای مساوي کېږي x تابع ګراف غواړو چې منفي لوري ته هم قیمتونه ورکو. تاسو متوجه اوسئ x ته قیمت ورکه منفي او y منفي او شه. x ته قیمت ورکه منفي او y م څو شه؟ منفي او. دغه ټکی ده x منفي او y منفي او. بیا هم x ته قیمت ورکه منفي دوه، y څو شه؟ منفي 0.5 منفي 0.5. دغه ټکی ده چې دلته ویلی شو چې x منفي دوه y منفي 0.5. بیا هم x ته قیمت ورکه منفي 3، y څو شه؟ منفي 0.3. دغه ټکی شه. نو د ټکي ته کولی شو منفي 3 و منفي 0.3 ووایو دغه ټکي ته. دا ټکي به څه شی کو ګران لیدونکو؟ دا به ټکي سره چې کله یو ځای کو داسې حالت ځان ته اخلي.
داسې حالت تاسو ګورئ چې د دې ټکو څخه تیر شه نو دا په حقیقت کې د کمې تابع ګراف ده د وای مساوي کېږي یوې پر ایکس تابع ګراف ده چې مثبت لوري ته دې خواته راسم شه مثبت قیمتونه هم چې ورکړه او منفي لوري ته دلته راسم چې منفي قیمتونه ورکړئ دغه حالت ځان ته غوره کوي تاسو ګورئ چې یو ټکی دغه ټکی د یو ټکی هم دا ده او یو ټکی هم دلته هم تاسو ګورئ یو ټکی د تابع دلته ده یو ټکی دلته او یو ټکی هم دلته نو دا په حقیقت کې د وای مساوي کېږي یوې پر ایکس تابع چې یوه ناطقه تابع وه د دې ګراف ما رسم کړه ګران لیدونکو را باشم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم په نن ورځې درس کې موږ ناطق یا نسبتي تابعګانې ولوستلې چې په حقیقت کې د دوه پولونیومو د خارج قسمت د حاصل څخه لاسته راځي او کله چې موږ نسبتي تابع تعریفوو مخرج باید خلاف د صفر نه وي ډومین څنګه پیدا کوو ټول حقیقي عدد اخیستی شي بغیر له هغه عدد نه چې مخرج صفر کوي او ګراف په دوه اړخو کې رسمیږي یو په مثبت اړخ کې او بل په منفي اړخ کې ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځل لپاره ما تقدیمه کړه تر بلې تاسو په لوی پاک الله سپارم ښاد او بریالي اوسئ